دی. نوبل جایزه دوستان پوهیږي چې د ادبیاتو، اقتصاد، فیزیک او تقریبا شپږو برخو کې د نړۍ په کچه د سویډن د اکاډمي د خوا هر کال د تیرو 100 کالو شاوخوا را په دې خوا مستحقو لیکوالو، څیړونکو او هغه څه چې په مسلکونو کې ابتکارات لري هغې ته ورکول کېږي. نو دغه کتاب هم یو مهال د نوبل جایزه اخیستې. زما فکر چې د نوبل د جایزې باندې بیم تقریبا 100 کاله وتلي وي شاوخوا. نو دا کتاب ډېرو ژبو ته ترجمه شو. هغه مغه وختونو کې 15 ژبو ته ډېر ژر ترجمه شو. په دې کتاب په ټایټل او پوښ باندې راغلي چې 93,000 ځایونه په امریکا کې د دغه کتاب یا شین مرغه په نامه هوټلونه، رستورانتونه او کتابتونونه دغسې نور د ماشومانو وړکتونونه په دغه نامه باندې ونومول شول او ډېرو خلکو ولوست. یو جالب بحث دا دی چې یو وخت کې بهاند صاحب، ډاکټر لطیف بهاند په روسیه کې د ادبیاتو ډاکټري کړې، هغې د تولستوی جګړه او سوله کتاب ترجمه کړ. بیا په فیسبوک کې یو لوستی کس ورته لیکلی و چې دغه سولې جګړې کتاب پر ځای که تا د زراعت یو علمي کتاب ترجمه کړی وای دا به ښه نه وای. زموږ اکثره وخت کې د علمي شعور تر دې ځایه وي. فکر کوم چې جګړه او سوله کتاب د نړۍ په ټولو ژوندیو ژبو کې 2,000 مخه دی. هغه کتاب دی تولستوی دی، یو مشهور روسي لیکوال دی چې 2 ځله د نوبل جایزې دپاره هم کاندید شوی. ویل کېږي تر نوبل جایزې ډېر لوړ ارزښت لري ده جګړه او سوله. نو بهاند صاحب د ادبیاتو ډاکټر دی. د هغې نه د زراعت د کتاب د ترجمې هیله کول فکر کوم ډېر علمي چلند نه دی او نه به ډېر فرهنګي فکر وي. دې سړي د روسي ژبې نه چې یو افغان لیکوال او فرهنګي شخصیت دی، هلته یې پی ایچ ډي یا دکتورا کړې، هغلته یې په روسي ژبه تسلط پیدا کړی او دغه کتاب یې د اصلي ژبې نه په پښتو کې په 8 کلونو کې ترجمه کړی. زه فکر کوم ډېر لوی کار دی. هدف دا دی چې هر سړی په خپله مسلکي برخه کې که کار وکړي، د افغانستان علمي کړی، هنري کړی، ادبي کړی او ټول اکاډمیک مرکزونه به ډېر غني شي، زموږ ژبې به غني شي، زموږ فرهنګ به غني شي. ولې راشئ په دې فکر وکړو که زموږ ډاکټر په خپل ځای کې علمي د دې ترڅنګ چې دی خپل ورځني کارونه کوي، علمي برخې ته هم پاملرنه وکوي، دا به څومره ښه وي. زموږ د پوهنتون د اقتصاد استاد باید په خپله برخه کې د دنیا شاهکارونه را ترجمه کړي یا تالیف یې کړي او فکر ورباندې وکړي. دغه راز که زموږ معلم په خپل ځای کې ښه معلم واوسي، دیني عالم هم په خپل ځای کې په ټوله معنا ښه دیني عالم واوسي، باور لرم د وطن به له ډېرو ستونزو نه خلاص شي. نو زما اند دا دی چې شاید ځینې دوستان ولیکي چې دا یو ډرامایي کتاب دی، دا شین مرغه، دې پر ځای بیا یو د زراعت یا فرضاً د وترنرۍ یو کتاب ترجمه وای. دا بیا دغسې خبره کېږي چې آریان صاحب ادبیات لوستلی دي، دې سړي ته وخت ورکوي چې په دغه خپل مسلک کې، په خپل ذوق کې او په خپل هغه څه کې چې دی تجربه او تربیه لري په هغه برخه کې دی کار وکوي. او زموږ تاسې ژبه، فرهنګ، علم او اکاډمیک مرکزونه په همدغه ډول غني کېدلی شي. نو د شنه مرغه کتاب هغه وختونو کې چې زه یو ویاړ دا لرم چې کله ما مخې ته راغی نو آریان صاحب ته مې ویل چې دغسې یو کتاب باید ترجمه شي. نو ده یو عادت لري چې هر څه ورته وایي مني، نو خبره یې ونه غورځوله او کار یې ورباندې پیل کړ. بیا یې څه هم دا چاپ ډېر ټکنی شو، مشکلات راغلل. نو په هر حال چاپ شو نن سبا. او بل یو د زیری ځای دا دی چې آریان صاحب یو بل کتاب دی، دغه فیلسوف او لیکوال دی د شاتو مچۍ په نوم دی، موریس میترلینګ هم ژباړلی دی چې له خیره په هغه باندې هم د څو ورځې بیا کار شروع کړی. خدای به وکړي چې تر دې 2 چند غټ کتاب دی او هغه ډېر جدي او فلسفي کتاب دی. آریان صاحب ما ته ویل چې په هغې باندې خپله مورس میترلینګ 15 کاله یې کړل که 20 کاله یې کړل، تحقیق ورباندې کړی دی او ډېر زحمت یې ایستلی دی. یعنې د شاتو مچۍ ته یې د فلسفې د نظره د هغې ژوند ته کتلي دي او خپلې تجربې یې په هغه کتاب کې بیان کړي. نو د هغې ورځې په تمه به هم وو، موږ به ورسره مرسته کوو په یو نه یو ډول چې هغه کتاب هم چاپ شي او د موږ د فرهنګ په بډاینه کې ونډه واخلي. نن د شین مرغه کتاب زه بیا ویاړ کوم چې هغه کس وم چې لا چاپ شوی نه و، ما یې فروپ وکاته او په سافت بڼه مې یو ځل په کمپیوټر کې ولوست. هغه وخت مې لا کیف وکړی د کتاب نه
او ان شاء الله بیا به هم ګورم. زه چې کله کوم کتاب مې ډیر خوښ شي بیا را اخلم، بیا یې ګورم، بیا ور باندې فکر کوم. اول وخت کې دومره نقاط کې پیدا نکړم، بیا کله چې دوهم دریم ځل کوم کتاب ولم لا ډیرو نقاطو ته، لا ډیرو مثبت او علمي ټکیو فکری ټکیو ته ځیر کېږم او د ژوند تجربه مې غني کولای شي. نو شین مرغه کتاب که څه هم یو درامایی اثر دی. دراما ننداره چې موږ ورته نندارلیک و نمایشنامه او ننداره وایو، دا په ادبیاتو کې یا د جهان په ادبیاتو کې ډیر غټ تاریخ لري. پخواني یونانیانو د دراماتیک آثار ډیر لیکل. دغه دي چې ارسطو په خپل کتاب پویټیکس کې هم ادبیات په درې برخو ویشلي: اپیک، لیریک او دراماتیک. یعنی درامایي ادبیات ته یو ډیر غټ ونډه ورکړې ده. په نوره نړۍ کې درامایي ادبیات ډیر قوي دي. ډیری لیکوال جهانی شهرت لري چې دغه جملې نه یو هم موریس میترلینګ دی، برنارد شاو دی، اوژن یونسکیو دی. مختلف لیکوالان شته دي چې د ډرامې په برخه کې ډیر قوي قلم لري او ډېرې هلې ځلې کړي دي. د بده مرغه زموږ تاسو په ژبو کې د ښو ډرامو کمی احساس کیږي. هغه ډرامې چې د فکر فرهنګ په درد ولګيږي. زموږ په ټلویزیوني خپرونو کې ډېر مبتذل او بېخونده فلمونه سریالونه وړاندې کیږي. پر ځای دا ده چې دغسې مهم نړیوال کتابونه لکه شین مرغه شو، ژان دریاک شو، د برنارد شاو یا د یوژن یونسکو کرکدن او دغسې نور کتابونه، یا د سومیل بیکت د ګودو په تمه یوه ډېره مشهوره ډرامه ده، دا وژباړل شي او زموږ ټلویزیونونه، رادیوګانې او د تمثیل برخې او د هنر برخې خلک د دغه نه استفاده وکړي. د ادبیاتو برخه هغه خلک چې غواړي په آینده کې ډرامایي آثار ولیکي، هغه یې کتلی ولوستلی شي او د خپل مسلک اړوند پوهه او تجربه یې پرې زیاتېدلی شي. نو له بلې خوا نه ډرامایي آثار د ولس دپاره لیکل کېږي چې ولس خوند ترې واخلي، پند ترې واخلي. او بیا دغه ډول آثار لکه دا د شین مرغه د کې د دوه هدف لري. یو په ټوله کې د ماشومانو دپاره لیکل شوی. د لوبغاړي اکثره ماشومان دي او دغسې ویل کېږي چې دغه شین مرغه هم د لویانو دپاره په درد لګېږي او هم د ماشوم د کوچنیانو دپاره، د ماشوم د ادب دپاره. که ماشوم دا په فلمي بڼه وګوري، که ماشوم دا ولولي، باور لرم ذهني کچه به ډیره لوړه شي. او دغه راز کتاب هغه وخت کې د لوی سره د ماشومانو دپاره نه دی لیکل شوی. د لوی سره یو فلسفي فکر د تمثیل دپاره دی. شین مرغه دلته یو سمبول دی. دغه په ادبیاتو کې یو مکتب د سمبولیزم شته. ادبیات ټول زیاتره وخت سمبولیک وي. یعنی په نور علم کې شاید په یو کلمه یو معنا ولري، لیکن په ادبیاتو کې دغسې کېدای شي شاید یو کلمه څو ضمني معناوې ولري. او یو کمال د ښو اثارو دغه وي چې په هر وخت او پیړۍ کې بېلابېل تعبیرونه او تفسیرونه پیدا کولی شي. شین مرغه کتاب هم زیاتې معناوې درلودلی شي. دا یو سمبولیک کتاب دی. په دې کې هغه کرکټرونه چې دي هغه خپل ځان ورهاخوا ډېرې مجازي معناوې درلودلی شي. مثلا شین مرغه که موږ دلته د خوشبختۍ او نیکمرغۍ په معنا ده تعبیر کو، دې کتاب کې په شنه مرغه پسې لټون کېږي، اسمانونه پسې کتل کېږي، ځمکې، سیندونه، ځنګلونه، خو بالاخره یو ځای پیدا کېږي. هغه ځای خپله هغه ځای کې چې دی ورک شوی دی پیدا کېږي. د دې یوه دا معنا ده چې انسان کله ناکله د خپلې خوشبختۍ او نیکمرغۍ په لټه پسې جهانونه ګوري. په داسې حال کې چې دا نیکمرغي خپله د کې دننه وي، د په وجود کې وي، د په چلند کې وي، د په ذهن کې وي. د خوشحالۍ یو ارواپوهنیز تحلیل هم دا دی چې موږ اکثره وخت خپلې خوشحالۍ او نیکمرغۍ شرطي کړي دي. شرطي کول په ارواپوهنه کې یو بحث دی، د پاولو. یعنی داسې فکر کوو که یو ورځ $1,000,000 پیدا کړم بیا به هغه وخت زه د نیکمرغۍ احساس کړم. که یو ورځ مې اولادونه ځوانان چې بیا به خوشحاله کېږم. که دغسې شرطونه ورته اچوو. که یو ورځ PhD سند واخلم. ولې خبره دغه ده چې انسان ته شرطونه ورهاخوا ته کولی شي همدا اوس نیکمرغي احساس کړي، همدا اوس په خپل ځان کې، په خپل حواسو کې، په خپل چلند کې نیکمرغي وګوري. نو دې کتاب یو هدف او فلسفي موخه همدغه شی ده چې انسان دې ته متوجه کړي، دې ته پام کړي چې ستا نیکمرغي د ژوند په اشیاو کې نه ده، په اشخاصو کې نه ده. معمولا اشیا او اشخاص تغییر کوي. ستا نیکمرغي
تا په وجود کې ده او ستا پورې اړه لري. ته کولی شي چې دغه نیکمرغي له ځانه سره بل انسان ته نقل کړي. دا د علامه اقبال یو شعر دی، لیکل چې په آخرت کې به یو سړی وایي چې دا اورونه خو نشته دلته په دې قیامت ورځ، خو نه اور سته نه شی. ویل ده ته به وویل شي دا اور اصلا تاسو د دنیا د ځان سره غواړئ. یعنی که کله انسان هغه آخرت ته ځي، بلې دنیا ته ځي، دغه دنیا نه هر څه ځان سره وړي. جنت هم وړل کېږي د دنیا نه. یعنی د اعمال که جنتي وي معلومه ده، او که د اعمال اورني وي همدغه ځای نه وړل کېږي. خوشبختي د انسان هم همدغسې یو تصویر کېدلی شي چې هغه په بل څه کې نشته ده، نه په غرونو کې ده، نه په سیندونو کې ده، او نه په ډېرو شتو کې ده، بلکې د انسان د خپلو چلندونو او اعمالو یوه پایله کېدلی شي چې دا یې بلې دنیا ته ځان سره وړلی شي، دا یو بل انسان ته نقل کولی شي. نو د دې کتاب یو معنا دغه شی ده په ټوله کې. شاید یو بله معنا هم په دې کې دوستان ولټولی شي. ولې زه بیا ټینګار کوم چې دغه کتاب تاسو هغه څوک چې دي بالخصوص د ادب او فرهنګ مینهوال دي، د ډېرې مطالعې مینهوال دي، دا داسې کتاب دی چې هر څوک یې لوستلی شي، د دې کرکټرونو نه خوند اخیستلی شي. مثلا په دې کې 2 کرکټرونه په یوه ځنګله کې له رڼا سره مخ کېږي، له تیارې سره، بیا تیاره خبره کوي. زما په نظر چې رڼا دلته په دې کتاب کې د انسان برخلیک دغه د جبر او اختیار مسأله ډېره ښه تصویر شوې ده، چې انسان په کوم وخت کې اختیار ډېرېږي او په کوم وخت کې په ده باندې د کائناتو اجبار زیاتېږي. یعنی رڼا که موږ دلته د پوهې د انسان د تجربو سمبول وبل، نو هغه وخت چې د انسان پوهه زیاتېږي همدومره په کائناتو باندې د اختیار ډېرېږي. یو وخت کې موږ په هوا نشو تللی، لیکن چې کله انساني کشفیات وشل، تیارې هم جوړې کړلې، په هوا لاړ. یو وخت موږ تاسې د لرې ځایونه مثلا د یو بل بر اعظم نه دلته نشوی چا سره غږېدلی، لیکن د انسان پوهې دغه علمي او تخنیکي تجربو وکولی شوی چې دغه جبر یې د طبیعت مات که، او موږ تاسې ډېر اسانه په تلیفون باندې د انټرنیټ د لارې د ډېرو لرو خلکو سره غږېدلی شو. یعنې دې نه معلومیږي چې د انسان پوهه څومره ډېرېږي، د تسلط په کائناتو باندې، دا کائنات په خپله ګټه ډېر اسانه څرخولی شي او تسلط یې واکمني یې پرې زیاتېدلی شي. یو مفهوم د دې کتاب فلسفي آیډیا دغه شی کېدی شي. بله یو مثلا د په دې کې کرکټرونه په تیاره کې ګیرېږي. نو کله چې دی ولې دته ځنګل ونې په بلاو اوړي، حتی ونې دا کرکټرونه نه پرېږدي، وهي یې ډبوي. دې نه معلومیږي چې د سره رڼا نه وي، د سره پوهه نه وي چې بس ونې هم ورته په مرض اخته شي او دا ټول ورته په غضب واوړي. نو دې نه یو سیاسي مفهوم دا اخیستلی شو کله چې انسان په خپله هوښیار نه وي، په همغه گنج او خزانه به پروت وي، گنج او خزانه به خپله درته په مرض او غرض اوښتې وي. نو کتاب خورا سمبولیک دی. نو ما خپله لوستلی دی، کله چې بیا لولئ تر یوه ځل لاړ شئ کې بیا پوهېږئ ټول سمبولونه تاسو ته اسانه کېږي او د دې کتاب د داستاني اړخ نه تاسو ډېر خوند اخیستلی شئ.